اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جرګي ټي وي ګرانو وختونکو السلام علیکم زم تاسو قربا جنت ګل عادل سره د خپل مرګرو نظر خلاله او شمشاد انګار سیب تاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو ګرانو وختونکو ډیره موده پس د شمشاد انګار سیب خو بیا راغلی یو تاسو زمونږه په دې چینل باندې شمشاد انګار سیب ډیر زیات لیدلې کتلې خو نن چې دین نن مونږه ډیره موده پس دا غوي خو راغلی یو نو مونږ وی چې راشه د خپل ګرانو وختونکو ته دا غن نور خوندور کلامونه تاسو ته وړاندې کو نو هغه څه نوی کلامونه لیکلي دي نو راځي چې هغه نوی کلامونه موږ دغه نه واورو تاسو هم ته مزه واخلئ او موږ هم ته مزه واخلو انګار صاحب اول خو په پروګرام کې هر کلیږي ډېره مننه عادل صاحب او نادر صاحب ګرانو کتونکو ټولو ته سلامونه وایم عادل صاحب نوی یو چاربې ته لیکلې ده ارشاد هغه به ووایم یوه چې زوی وکړله پوښتنه مورې زر کوه خبره او دشمن یې راته ښایې چې دا دادې چا وجلی زوی وکړله پوښتنه مورې زر کوه خبره او دښمن یې راته ښایې چې دا دادې چا وجلی مور ووې د دادا دې ډېره غټه بادري وه مړ شوې غلیمۍ کې دې د ده لوې غلیمي وه دشمن باندې حمله به یې په شان د ازمري وه د هر خیرات دشمنو د ده دغه دشمني وه په غم او په ښادۍ کې به یې دانګلي وو د سره زوی وکړله پوښتنه مورې زر کوه خبره ورتله به په خیرات باندې چا نه شو ټینګولی او دښمن یې راته ښایې چې دادا دې چا وجلی بېشانه زړورو نه د چا نه یېرېدو ده نه سترګه سوځېدله نه د چا نه شرمېدو ده مورچې ته چې به پرېوتو نه به تښتېدو ده په هر پړ کې په هره مجمه به جنګېدو ده خړپ خړوب به یې جوړ کړي په میدان کې بې خطره زوی وکړله پوښتنه مورې زر کوه خبره د میز د پاسه لوښو کې پرې به یې ایستلې او دښمن یې راته ښایي چې دادا دې چا وجلی او پناه به اخیستله هر دښمن ته یېرېدلو الو کوپوټې و چې په لاسو به ورتللو ناراسته پکې نه وه سمدستي به یې چوتولو او دې خېټې ته به یې ښکته سر د لاندې رایشتلو نو بېشانه بهادرو جنګېده به بې لښکره زوی وکړله پوښتنه مورې زر کوه خبره په خپله زندګۍ کې چېرته نه و تښتېدلې دښمن یې راته ښایي چې دادا دې چا وجلی یو ځای که به شو ده ته داسې ډېر شي خیراتونه د ده د ګیرولو به یې وکړه کوښښونه بیا هم به سلامي شو مجمې او خانکونه شکست په یې خوړو په مخه لا وړه دیګونه نو په مال غنیمت کې به یې کار واغست د څادره زوی وکړله پوښتنه مورې زر کوه خبره په نیمو نیمو شپو به یې سړي وریجې راوړلې او دښمن یې راته ښایي چې دادا دې چا وجلی یو ځل یې په تود جنګ کې نوړی وینختله دښمن پې غلبه شو چې توقع ته یې ونیوله بوډونه که یې ډېر وخل شوړی نه غورځوله راپرېوت مجمه کې خوله یې وازه ونیوله نو شهید په هغه ځای شو شوه نیټه یې مقرره زوی وکړله پوښتنه مورې زر کوه خبره په کټې کور ته راوړو مازدیګر خدای بخلي او دښمن یې راته ښایي چې دادا دې چا وجلی نو زوی وې مورې ښه ده چې د راکو معلومات اوس خلاص په رانه نشي په یو ځای کې یو خیرات پرېږدمه به یې نه کوي په سمه که په سوات او بدل به د پلار اخلم چې مې سر وي څو حیات نو انګاره دښمني د پلار پالله ښه په نره زوی وکړله پوښتنه مورې زر کوه خبره په میاشتو میاشتو ورک په خیرات پسې هغلی او دښمن یې راته ښایي چې دادا دې چا وجلی